السلام علیکم دوستانو، احمد ټایمز ته په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. د ویزو باره کې خلکو سره ډېره اندېښنه پیدا شوې ده چې ګواکې ویزې خلاصې شوي دي. دویم بیچارهګان ګرم نه دي، ولې چې زیاتو ځایونو کې پوسټونه لیدلي دي، نو دوی سره هم د تشویش پیدا شوي دی چې ګواکې دا ویزې خلاصې شوي دي. نو نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکومه چې آیا متحده عرب اماراتو ویزې خلاصې شوي او که نه، او یا که خلاصې شوي دي یا د خلاصېدلو اعلان یې کړی دی. نو دا د کومو ویزو دی؟ هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ او دا معلومات نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. بله دا که چیرې تاسو احمد ټایمز یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هغه در سره سبسکرایب کړئ، او که کوم چې احمد ټایمز فیسبوک پاڼه نه وي فالو کړي، نو هغه هم در سره فالو کړئ تر څو تاسو حقیقي معلوماتونه په وخت خبر شئ. اول به راشم د ویزو باره کې به هغه نوي پریکړې کومې چې 13 ورځ په کابینې غونډه کې شیخ محمد بن راشد المکتوم وکړې، کوم چې د دوبۍ واکمن دی او د متحده عرب اماراتو لومړی وزیر دی. د دوه قسم نوي ویزې اپروو کړې، کوم چې په هغه کې ملټیپلای انټري ټورست ویزه ده او ورسره ریموټ ورک ویزه ده. نو ملټیپلای انټري ټورست ویزه کومو کسانو لپاره ورکوي کیږي؟ که څه هم دې باره کې تر اوسه پورې لا زیات معلومات نه دي خپاره شوي. کم معلومات چې ما ته لاسته راغلي دي او ما نن خلیج ټایم، ګلف نیوز او ځینې نورو رسنیو ویب سایټونه چیک کړل، نو د ویب سایټونو معلوماتو په اساس ملټیپلای انټري ټورست ویزه به 15 کلنې ویزې وي. نو په هغه کې چې ما ولیده ملټیپلای انټري ټورست ویزې به ټولې نشنالیټۍ لپاره ورکوي کیږي، که هغه د هر ملک اوسیدونکی وي. د دې نه مین مقصد دا دی چې لیدونکو او ګرځېدونکو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. مقصد چې کوم څوک په ویزر باندې امارات ته راځي هغو لپاره اسانتیا رامنځته کړي، او د ویزې به 15 کلنې وي، کوم چې به کس په یو ویزه باندې څو ځلې چې وغواړي تګ راتګ وکوی شي. دلته به د ملټیپلای انټري ویزه کې لږ معلومات درکمه، ځکه اکثره کسان دې باندې نه پوهېږي چې دا کومې ویزې ته ویل کیږي. دوستانو ملټیپلای انټري ویزه هغې ویزې ته ویل کیږي کوم چې په یو ویزه باندې تاسو څو ځله تګ راتګ کوی شئ. بله دا کوم چاته چې دغه 15 کلنه ملټیپلای ویزه ورکړې شوه، نو د سره نوي ورځې شته چې په متحده عرب اماراتو کې پاتې شي، او که چیرې غواړي نور هم نوي ورځې د همدغه ویزه تمدیدوی شي. دویمه د ویزو باره کې پرېکړه چې وشوه هغه ریموټ ورک ویزه ده، چې د ویزې به هغو کسانو لپاره ورکوي کیږي کومې چې کمپنیانې په نورو ملک دي. مطلب یو کس دی کمپنۍ په افغانستان کې د هلته افغانستان کې کمپنۍ سره کار کوي، خو غواړي چې متحده عرب اماراتو نه د خپلې کمپنۍ کار وکړی شي، نو دته به یو کلنه ریموټ ورک ویزه ورکوي. نو دا د ویزو باره کې هغه پرېکړې کوم چې 13 ورځ کابینې غونډه کې وشوې. نو اوس به راشم ښه موضوع ته، کوم چې نن سبا خلک داسې وایي چې متحده عرب اماراتو ویزې خلاصې شوي دي. نه دوستانو، تر اوسه پورې متحده عرب اماراتو ویزې نارمل نه دي خلاصې شوي. دغه ملټیپلای انټري کومې ویزې چې دي او ریموټ ورک ویزې چې دي، دې ته به انتظار کوو چې دا ویزې به کومو کسانو ته ورکوي، څنګه به یې ورکوي، د دې فیس به څنګه وي، او آیا دا به د افغانستان پاکستان خلکو لپاره وي او که نه به وي. نو د دې لپاره به یو څو ورځې انتظار کوو. نور پاتې شوه نارمل ویزې، هغه لا تر اوسه هم پورې بندي صرف فیملي لپاره کیږي، کوم څوک خپل ماشومان راولي یا زنانه راولي هغې لپاره کیږي، نور بندي. خو دلته ځینې ویزې چې نن سبا وطن کې کیږي هغه نارمل نه دي، هغه له فیملۍ سره جمع کیږي. وجه هم دا ده چې هغې فیس ګران دی. نور نو هله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. هیله مې هم دا ده دوستانو تر هغې پورې یو موضوع باندې بحث مه کوئ تر څو پورې چې تاسو پوره پرې پوه نه وئ او پوره پرې پوهېدلي نه وئ. خاص کر هغه کسان کوم چې پوسټونه کوي، د دوی څخه هم هیله دا ده کم څه چې پوسټ کوي کوشش دې وکړي چې هغه په تفصیل سره خپاره کړي تر څو زموږ خلک سم پرې پوه شي. نور که دې باره کې نوي کوم معلومات راتلل، د هغې لپاره تاسو احمد ټایمز یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کې به وئ، انشاءالله چې زه به هم د دې له لورې په خبرومه. که چیرې احمد ټایمز یوټیوب چینل ته نه وئ نو دا ضرور در سره سبسکرایب کړئ، او که احمد ټایمز فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره فالو کړئ. نور ستاسو د سپورټ او دعاګانو څخه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.